السلام علیکم دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. قصه ده وایي موسی علیه السلام د یوې پیغلې او ځوان واده ته دعوت شوی و. په واده کې خوشحالي وه، ټولو خوشحالي کوله، ځوان او پیغله هم خوشحاله او خندانو. د شپې په اخر کې حضرت موسی علیه السلام د دوی د بام په سر اسرائیل ولیدو او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه چې څنګه راغلی او دلته څه کوي. اسرائیل ورته وویل نن شپه د خدای پاک جل جلاله په امر باندې د ناوې او د هغې له خاوند څخه روح واخلم. یو تور مار به راشي او دوی به وچیچي او زه به یې روح واخلم. موسی علیه السلام په سوچ کې لاړو چې سبا شو راغی چې د نیکمله ځوان او د پیغلې په جنازه کې ګډون وکړي. ګوري چې ځوان او پیغله خوشحاله ولاړ دي او موسی علیه السلام یو تور مار هم مړ پروت ولیدو. موسی علیه السلام د الله جل جلاله څخه د دوی د عمر د اوږدوالي پوښتنه وکړه. جبرائیل علیه السلام راغی او ورته یې وویل چې د ناوې او زوم څخه د دوی د اعمالو پوښتنه وکړه. موسی علیه السلام راغی او د دوی څخه یې پوښتنه وکړه. دوی ورته وویل چې کله ټول خلک لاړل او رخصت شول، په شپه کې یو غریب سوالګر راغی او دروازه یې په ارامه ټک ټک کړه. چې کله زه د دروازې خواته ورغلم، هغه راته وویل چې د لرې کلي څخه راغلی یم او خبر شوی یم چې ستاسو واده دی. دا څو ورځې مو مناسبه ډوډۍ نه ده خوړلې، نن به موږ هم خوږه ډوډۍ وخورو. نوره ډوډۍ نه وه پاتې، یوازې د ناوې دپاره لږه ډوډۍ پاتې وه. زه نا امیده په دروازه کې پاتې شوم. ګورم چې ناوې سوالګر ته ډوډۍ راوړه او هغه سوالګر ته یې ورکړه. ورته یې وویل چې زموږ دپاره د اوږد ژوند دعا وکړه. کله چې چپرکټ ته راتلو، د ښځې څخه یو دروند دیګ په چپرکټ ولوېدو او هغه تور مار پرې ولګېدو او مړ شو او موږ ټوله شپه په عبادت تېره کړه. جبرائیل علیه السلام ورته وویل ای موسی، په دې پوه شه چې صدقه د ټولو بلاګانو مخه نیسي او د عمر د اوږدوالي سبب ګرځي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. دا کیسه زموږ د چینل نه هم نورو ملګرو سره شریکه کړئ، ځکه صدقه یا د غریبانو سره کومک په دنیا کې خوشحالي او په آخرت کې جنتونه دي. ویډیو در سره لایک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.